الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانو غولارو مخان راوستو د قریش ولا مکی ولا دغه بم زور نه رسید. نو په دې کې 200 اوخان د عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه وسلم د نیکه سو اوخان ونیو 200 اوخان ته ونیو. او دا کم کس دنه ورغلو د ابرهه په امر باندې دنه تلو د غنمو اسود ابن مقصود چې به شاعریم کړي د عربو شاعرانو پای کې د بدی بیان کړي د جراغنوم دی الاسود ابن مقصود. بیا ابرهه یو کس ولېګو چې د غنمو حناطه الحميري او ته وی دي چې کارو کې چې لاړشه او په دوی کې چې کم عزت ول انسان د غزم خواله راوړه. دې قریشیانو کې چې کم عزت ول انسان د غزم خواله راوړه. دنه غلاړه غوته وی چې ګوره باچا تاسو سره جنگ کول نه غواړي، صرف د کور اورانی او بیازي نور دغه سره هیڅ کار نشتی، نه تاسو ته سوي، نه تاسو بچو ته، نه تاسو خزو ته، خود د کور اورانی او بیازي. دوی مده چې په تاسو کې کم سړی عزتمنی مشري هغه ماته وخایي. نو خلکو اشاره وکړه عبدالمطلب ته چې دی به مونږ کې مشر دی او دی به مونږ کې درون انسان دی. نه هغه ته چې کله خبره ورسېده عبدالمطلب ته چې ابرهه ته غواړي، نو زه دا خبره وکړه والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقه. منګو جنگ نکول غواړو د ابرهه سره، نو زموږ سره کومه طاقت شته چې هغه سره جنگ وکړو. هذا بیت الله، در الله کور دی، او بیت خلیله ابراهیم علیه السلام، او د الله د ملګری د ابراهیم علیه السلام کور دی. نو کله منه کینو الله به منه کیو، که الله پرې خو دونو زموږ سره دغه طاقت نشي چې مونږ یې منه کو. نو دې حناطه ته وی دا کم کس سره لګلو د ابرهه وی تراشه ما سره غړي غواړي، ابرهه ته غواړي راشه. نو کله چې د ابرهه خواته ورغی عبدالمطلب، او عبدالمطلب یو داسې انسانو جسیم او ښکلی انسانو، باروعب انسانو، د شکل نه ښکلی، ناسته پاسته هم ډېره درنه وه، مشر سړی و، د قوم مشر. نو ابرهه چې کله دی ولیدو، نو په ابرهه باندې مې ورو را پرېوتو او ابرهه راکوشو د خپل تخت نه یا د خپلې کرسۍ نه او د ده سره په ځمکه باندې کېناست. او بیا هغه ترجمان ته ووایي چې قل له ما حاجتک، د ده نه تپوس وکړه چې ته څه غواړې، لکه ستا څه رایې ده، موږ ته څه وې، ځکه چې ته مشر یې. دې چې اوس ابرهه دا معلومول غواړي چې دوی څه رایې ده، که دوی جنګ کوي دغه یو بیا خپل جواب، که دوی جنګ نه کوي د مخې نه لرې کېږي دغه یو بیا خپل جواب. نه هغه ورته ووایي چې د ترجمان ته ووایي چې د باچا صاحب ته ووایه ان حاجتي ان يرد علي الملك 200 بعير اصابها لي. ابرهه ته ووایه چې زما دغه 200 اوښان مال راکړي، دغه زما اوښان دي او دا غستې. ترجمان چې کله ابرهه ته دا خبره وکړه، ابرهه ډېر په تعجب کې پرېوته او بیا دا ووایي چې لقد كنت اعجبتني حين رأيتك، ما چې ته ولیدې زه ډېر په تعجب کې پرېوته، خو اوس راته ډېر سپک ښکاره شوې. حين کلمتني اتکلمني في 200 بعير، ډېر سپک راته ښکاره شو، ته 200 اوښانو غم وړی. وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، او هغه کور دې پرېښود، هغې څه تذکره دې ونه کړه چې هغه ستا هم دین دی او ستا د پلار نیکه هم دین دی. نو ما خو وایي چې دی به چېرته ما سره خبرې کوي د دې کور په باره کې، هغه ته ما سره خبرې دغه په باره کې دې شروع کړي، د اوښانو په باره کې. نو عبدالمطلب ورته هغه تاریخي خبره وکړه چې هغه تاریخ یاد ساتلې ده. إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه، زوی د اوښانو رب یم، د هغوی مشر یم، یعنې د هغوی مالک یم، ځکه د هغې تپوس کوم، او د دې کور یو مالک دی، هغه به د دې کور تپوس کوي. او بیا ورته دغه ووایي چې انت وذاک، ته دغه کور دی اوس پوه شئ څه کوئ، زما خو طاقت نه رسي،
خو زما دغه 200 اوخان دغه مال واپس راکړه. بعض سیرتونو کې داسې هم راځي چې عبدالمطلب سره مخاوریز کسان نور هم تللي نو ابرهه ته یې داسې ووایي چې تا له به موږ د خپلو مالونو نه 3 حصه درکړو او ته د دې کور نه واپس شه. ابرهه ورته ووایي چې زه په هېڅ طریقه باندې د کور نه واپس کېږم. نو بیا ورته عبدالمطلب دغه خبر وکړي چې زما د اوښان مال راکړه. عبدالمطلب چې کله واپس راغی قریش ته نو هغو ته امر وکړو چې تاسو د مکې نه وځئ او په غرونو کې پټ شئ او هلته کښېنئ ځان سره خپل بچي او ښځې دوی هم بوځئ. او بیا لاړ د کعبې خوا کې ودرېدو او د کعبې غلاف هغه یې ونیو یا د کعبې دروازه یې ونیوه او په هغه ځای کې الله سبحانه وتعالی ته جړه وکړه او منت او زاري وکړه یا الله ستا کور دی چې نن پې د صلیب غالبه نه شي او زموږ څه طاقت نه رسي. دغه جړه یې هلته وکړه دغه دعاګانې وغوښتې او د هغې نه بعد بیا لاړ. دې کې یو فایده د ساتي چې ګورئ دوم الله خپل رب مني او الله خالق او رازق مني او دا پته چې دغه کور دی. خو فرق دا دی چې دوی د الله سره په عبادت کې نور خلک شریک کوي. دا په موږ او به کې فرق دی. نو د نن سبا چې کوم مشرکان دي دوی ته چې کله ووایي چې د مکې مشرکانو به داسې کول وایي تاسو موږ د مکې د مشرکانو سره یو شان کوئ. موږ خو منو چې الله خالق دی الله رازق دی الله رب دی الله پیدا کوونکی. نو دا خبرې خو دوی مني. دا اوس چې عبدالمطلب ته وګوره راغی د کعبې خواته د کعبې دروازې سره ودرېدو په جړا شو دعا یې وغوښته. نو بیا ولې دی کافر دی ولې دی مشرک دی؟ مشرک دی په دې دی چې د الله په دې بندګۍ کې د نور خلکو لم برخې او حصې ورکړي. چاته سپارشیان وي او چاته د وي د الله نازولي دي او څوک څه دي او څوک څه دي او دغه خبرې د نن سبا مشرکان هم کوي. انشاءالله د واقعي په آخره کې به زه تاسو ته دا خبره بیان کړم چې د مکې مشرکان د نن سبا مشرکان نه غوره وو. هغه دې واقع نه د فایده راوځي چې د مکې مشرکان د نن سبا د مشرکانو نه ډېر غوره وو لږ نه ډېر زیات یې غوره وو. عبدالمطلب په دغه ځای کې دا جړاګانې وکړې او دا دعاګانې وغوښتې او بیا لاړو د غرونو په دې سرونو ناست او بعض سیرتونو کې داسې هم راځي سبحان الله وی دوی 100 اوښان د الله د کور سره خوا کې پرېښودو او هغې ته هغه میلونه په غاړه کړي وو. کله چې اوښ بوزي یا څاروی بوزي د الله دپاره د کعبې په خوا کې حلالې هغې ته په غاړه کې څه شی اچو امیل به ورته څه شی به ورته واچو نښه چې څوک ورته څه ونه وایي. نو دې له به چا لاس نشي وړلی. نو دې مشرکانو داسې چل وکړو عبدالمطلب دلې چې 100 اوښان یې د کعبې بلې خوا کې پرېښودو. دی د الله دپاره پرېښودو او هغو ته یې د نښې مو واچولې د دې دپاره که چېرته د ابرهه په لښکر کې څوک په دوی باندې حمله وکړي نو چې الله یې تباه کړي ځکه چې هغو دا وایي چې څوک داسې څاروو ته څه وایي نو الله یې تباه کوي. نو د هغې دپاره 100 اوښان د کعبې په دې خوا کې پرېښودو چپ چاپې راوګرځېدو راګرځېدو چې دوی کې څوک دوی ته څه ووایي نو الله سبحانه وتعالی پرې عذاب راولي. سحر بیا ابرهه ځان تیار کو چې هغه دې مکې ته ننوځي او خپل هتي هغه تیار کو چې د هغه نوم محمود د مینا او د مزدلفې په دې منځ کې په دغه ځای کې د هتي دوی مخامخ کو د کعبې ته. نو په دغه ټیم کې نفیل ابن حبیب راغی. دی نفیل دا چلو کو چې د دې هتي په دې غوږ کې دا خبره وکړه وی کېنه دوی دا خبره د دې هتي په دې غوږ کې وکړه او د هغې نه بعد بیا نفیل لاړ او د غرونو د بره وختو چې څنګه دا خبره وکړه سبحان الله هغه هتي کېناستو او دوی پې څه کوشش وکړو چې دا هتي پاسې خو هتي نه پاسېدو او چې کله به د هغه مخه یمن ته کړه یا به پاسېدو روان به شو چې مخه به کعبې ته کړه کېناست شام طرف ته به کو روان به شو کعبې ته بیا به کېناست تر دې چې سیرت کې راځي چې په اوسپنو باندې دغه د سر وو چې دی روان شي خو هتي د سر د خپل زینه ړقېدوم نه دوی په دغه حال کې و چې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې مارغان راولېږل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. د دې سي مارغانو چې هر یو سره درې کانیو، دوه په دې خپل پنجو کې نیولي او یو به سره په دې مکوخه کې یا په دې خوله کې و، او دا به په دوه باندې راغوزارل چې په کم یو باندې به ولګېدو یا خو په ځي باندې مړ کېدو او یا به ریجېدو. د دوه کې به یو کېده، یا به مړ کېدو یا به ریجېدو. نو په دغه کې دوی چغې کړې نو فیل چېرته لاړ؟ کوم چې دوی ځان سره قیدي راوست وی نو فیل چېرته لاړ چې اوس موږ ته لار سیده کړي چې د دې ځای نه واپس وځو. او نو فیل د غره په څوکه کې ناست دی او سره قریش ناستی، د حجاز عرب ټول ناستی، او دې ناشنا واقعي ته ګوري چې الله سبحانه وتعالی څنګه یو قوم تباه کوي. بس دا به ناشنا منظر او ناشنا حالات به چې دوی په خپلو سترګو باندې ویني چې الله سبحانه وتعالی ابرهه او د هغه لښکر هغه څنګه تباه کوي. په هغه ټیم کې بیا د نوفیل شعرونه ویلي ډېر مزدار هغه ټول نه ځمه، خو په آخر کې به داسې وي فکل القوم تسأل عن نفیل کأن علی للحبشان دینه. وی هر سړی تپوس کوي د نوفیل په باره کې، ته به وایي چې د حبشیانو چې ته په ما باندې قرض پاتې دی ځکه زما تپوس کوي. هغو خو ته ضرورت و چې دی اوس موږ ته رالاره سیده کړي. همدغه حالاتو په دوی باندې د مرغانو د کاڼي راورول او دوی منډې کړې او د خپل هتیان او د هر څه ځان سره واپس روان کړو. نو باز خو ما ووایي چې په دې ځي باندې بالکل ریزه ریزه شو، او باز داسې و چې هغوی به رو رو ریجېدو، رو رو به خاورې کېدو. ابراهیم په دې کاڼ باندې لګېدلی و او هغه سیرت کې راځي چې هغه رو رو ریجېدو په ځي باندې نه دی مړ شوی. وایي چې کله واپس صنعا ته راورسېدو نو د هغه نه سي چرګوړی ورته کې جوړ شوی و او بیا یې د سینه وشلېده او د هغې نه د زړه دغه شان بهر ته راووتو. د هغه وخته پورې د د جسم نه یو اندام چې دی هغه وړېدو. چې کله واپس خپل ځای ته ورسېدو په ډېر مشکلاتو سره په ډېر تکلیف کې دی واپس ورسېدو. چې څنګه دی ورسېدو نو مثلو فرخ الطائر داسې چرګوړی ورته کې جوړ شوی و، بلکل راټول شوی و. نو بیا د سینه وشلېده، د سینې چې څنګه وشلېده او د خېټه نو د هغې نه د زړه کلمې د هر څه بهر ته راووتو. نو په هغه ځای کې الله سبحانه وتعالی مردار کو. دا واقعه د عبدالمطلب په ژوند کې راغلی وه، او کله چې دا واقعه راله نو د خلکو په نظر کې د کعبې تعظیم او مقام هغه ښه ډېر شو، ښه سیوا شو، یقیني ښه مضبوط شو چې د الله سبحانه وتعالی کور دی او الله یې حفاظت کوي. په دې واقعه کې یو څو فایدې، اگر که فایدې به ډېرې خو یو څو ته اشاره کوو. دا واقعه دې لپاره وه چې الله سبحانه وتعالی د خلکو ته دا راښکاره کړي چې دا زما کور دی، د دې به عزت کوئ، د دې به احترام کوئ. او قریشو د الله سبحانه وتعالی د کور احترام کوو چې هغه د یو څو واقعاتو نه ښکاره کېږي. یو دا چې کله ابرهه کنیسه جوړه کړه په یمن کې، نو د دوی نه څه کسان لاړو، یا یې وسېځله او یا یې پکې اودس ماتی وکړو. د هغوی نور څه اوس نه رسېدو، خو دا طاقت یې و نو دغه یې وکړو. او نن سبا چې کوم مشرکان دي، بیا زموږ په دې ملک کې زه د خپل ملک خبره کومه، د دوی سره د کعبې دومره احترام نشتی لکه څومره احترام چې دوی د قبرونو کوي او د درګاهونو کوي او د دې خاورو د ډیري کوي. ښه باقاعده په بعضو علاقو کې د قبرونو طواف کیږي او حج پکې هم کیږي. ښه د زمزم اوبه یې وله جوړې کړي دي او ښه جمرات پکې شتي چې هغه ویډیوګانې نن سبا په انټرنیټ باندې چلیږي راچلیږي او هر سړی لیدلی یې. او دغه مشرکان ښه دي که دا ښه دي؟ دا چې ښه دي. دا مشرکان قریش والا د دې مشرکانو نه کم چې د نن سبا دي دوی نه غوره دي، ځکه چې دوی خفه کېږي د الله سبحانه وتعالی په کور باندې، او دا یې نه منله چې د الله سبحانه وتعالی کور دی او بل سړی د الله کور جوړوي. نو دې قبر پرستو او دې صوفیانو ښه باقاعده د قبرونو طوافونه او حجونه او عمرې دا شروع کړي دي.
او غیرت په زړه کې نه راځي کله ته وې چې د مکی په مشرکانو باندې الله دې سرت کړو دې به سور شي شین شي ته وې لکه زه د مکی د مشرکانو په شان ته دغه په شان نه ته دغه نه بدتري د جواب ورکوا هغه شتانه غورو دا کوم شرک چې نن سبا کې د مکی مشرکانو نه لري کړي د ذکر عبادت پکې کیږي د سړي د ذکر د چې د ابو لهب کړي ابو جهل چې چل کړي د عبد المطلب دلی چې دا چلونه کړي د زنانه د فرج بندگی بږي کی د شادو بندگی کی د میګي بندگی کی د منګک بندگی کی یو لغړ سړی ناشي لیونه دغه بندگی کی نو د دوی نه د خلک غوړ دي د خو شک نشته دیشي حالات به تویني واقعي ویني چې انسان حیران شي چې د دوی دماغ ور کم زیاته تللی یو سړی بل لغړ توغړ ناشي لکه څنګه چې الله د مور د خېټن راويسته د قشر او زنانه خپل راځي او ماشومانان خپل راځي او د دنه غواړي مال بچی راکا او څوک ته زما باندې چې جادو کړی دی او څوک یې بیمار یم او څوک خلک وي د دې مبارک خبرې مکو غنه تباہ او برباد بشي نو دا کار هغه هم نه کړي دا کار هغه هم نه کړي دا کوم کار چې نن سبا د مشرکان کوي او د الله سبحانه وتعالى د کور ډیر تعظیم کو بل دا چې هغه چې د چا بندگی کوله د کوم بوتانو ناغه خو به یاد نیک سړي په نوم باندې لکه د پیغمبرانو په نوم بو یا به د ملائکو په نوم یا د دې سړي په نوم چې هغه به نیک انسان او نیک تاریخ بو دا او یا به د ګټې د ونی بندگی وکوله چې هغه چې ته ګناه نه کړي او زمونږ هغه پراته یو پلید شي ته چې هغه خپل کلمه ویل نه ورسي هغه ته دانه پته چې کلمه بسوي د کلمې څه مطلب دی او دوی ته پراته په خپل باندې چې زمونږ پیر سیب چې د موږ او داس نه کوي د عقیدې نه خبر چرس مرس خپ درگاه کې داسې دب کیسکی چې ته پوښي مکو او به وتم دوی پراته الله سبحانه وتعالى زموږ په حال باندې رحم وکړي دغه شان په دې واقعي کې د فائدہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت الله راخاره کو چې صبر یو غټ انسان پیدا کېدو وره کم رب چې د دې کو رب دې هم دغه رب د پیغمبر درلېږي په دې کې دی واقعي ته اشاره ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې واقعینا 50 ورځې ورسته یا 50 ورځې ورسته پیدا شي مدایت ساتي ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په عام الفیل کې پیدا شي د عام الفیل هغه کال چې راهتیان ولا واقعا په خشیو او د دې واقعینا سور زبات پیدا شي دی 50 یا 55 بس شرطونه 50 ذکر کې بس 55 معمولی اختلاف دی دغه نه بعد رسول سم پیدا شوی دلیل په دې باندې دا واقعا د دې لپاره شوی دغه شان په دې کې دا فائدہ چې ظالم چرته نشي کامیاب کېده ظالمان بل الله سبحانه وتعالى تبا کوي الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه دغه شان رانی ودی د الله کله چې یو کلی ولا ظلم شروع یو قوم ظلم شروع کې الله دغه شان تبا کوي وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه الله سمر کلمه تبا کړی چې غوي ظلم ولو وانشأنا بعدها قوما اخرين ورست بس بما نور قومون راوستي فكأي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها الله کم کلی چې ظلم کړی دی کم قوم چې ظلم کړی لار شي کورونه ویلي کورونه ټول ورېدلي په چتونو باندې پراته وبئر معطلة وقصر مشيد الله وی التور شي کورونه ټول لغوي کتر ورېدلي پراته دي دغه غ محلونه او غ بنگلي غ خالی به ویني او کویان چې دغه شړشوي دي و شوي دي سمالته نشته الله سبحانه وتعالى چرته ظالم نه پریده یو ټیمه پوری کوو خلور کې د جدا مسله ده خو چې راویني چې به سم رانی شي نه ده به دي کې فائدہ بل فائدہ غدا چې نن سبا قسم خبرې کیږي د دې مبارک ملک مبارکي د بلد الحرمین مبارکي
چې دا دیسی شو دوبه خراب شي او دا به دیسی شي او دغه پلانی ملک والا برای شي او هغه به دا چلوږي هغه به دغه چلوږي دا ستا ایمان دی او زمونږ دا ایمان دی کم رب چې په هغه وخت کې د کور حفاظت کړی او اتیان ور تبا کړی هغه رب اوس هم ژوندی دی او همیشه به ژوندی هغه رب به د خپل کور د رسول سم د خار او د دې موحدینو حفاظت کوي دا د کمزوري ایمانونو والا خبري بس پلانې ملک به عملو کی او پلانې براشي او ملک به تباشي او ملک به دیسی شو کمزي کې چې حرمین دي مکه او مدینه ان شاء الله هغه علاقه به چرته نه خرابي او الله سبحانه وتعالى به د حفاظت کوي او د الله د حفاظت نه بعد به د مسلمانانو ویني په غیبه نه بیا قربان دي او په دې باندې موږ الله ګوا کوو چې د حرمینو لپاره مخفل مور پلارم قربانو خپل وینم قربانو د خپل جسم په ټوکړي ټوکړي کړی دی په دفاع کې وجه دا ده چې دلته حرمین دي وجه دا ده چې د اسلام مرکز دی وجه دا ده چې دلته موحدین خلق پاتې کیږي وجه دا ده چې دې ملک د الله د توفیق نه بعد هر ځای ته دین رسول دی دین په کارونو کې مرسته کړې ده اوس ته دومره په اسانه باندې وایي چې دا به خراب شي او خان دی وسرم الله به خیال ساتي دلته زموږ د رب کور دی دلته زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خار دی دلته دغه قبر دی دلته صحابه کرامو ژوند تیر کړي دلته د توحید رڼا راښکاره شوې ده دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت رڼا راښکاره شوې ده د ملک په هر ځای کې جماعتونه جوړ کړي د ملک په هر ځای کې قرانونه خواره کړي د ملک په هر ځای کې د علماو سره مرستې کړي د ملک په هر ځای کې د غریبانو سره منډي والي څنګه دوه مزر خرابي معمولی خبره کچه ترایشي دغه نبی مونږه هغه دشمنان چې په ټي وي باندې سوي په خبرونو کې سوي مونږ بس دغه کار کوو فیسبوک کې به شیر کوي حالات ډیر خطرناک دي شیر حالت خطرناک دي وي اچي به خبر شي دا خبر چې ته يهودي جوړ کړي یا دا خبر چې ته شیعه جوړ کړي صرف د مسلمانان یری صرف د مسلمانان خرابوي ابو العلماء یو مثلا پاکستان علماء پنجاب او چې دا بس کیږي حالات خو دي چې موت یې مې د تاسو ته دي ځخکاری زه په سعودي عرب کې دنه ناسم دومره امن او امان دي چې تاسو ما کوه دغه چې تاسو د خبرونو مې غلي شي د ټیویان بن کې د فیسبوک بن کې چې خیر خیریت دی کنه لري الله سبحانه وتعالى مسلمانان دومره زر نه ځای کوي دومره زر زموږ د خپل رب نه یقین ختم شي د اوسه پوری ساتره مخکې هم ساتي ان شاء الله او همیشه به دې ځمکه باندې امن او امانی د حرمینو برکت او د حرمینو راس او د خپل مرکز د پاره په زړونو کې غیرت را پیدا کړي زموږ مرکز دی ګوره د مسلمانانو سنیانو مرکز حکم یو دی هغه د سعودي عرب دی الله سبحانه وتعالى د دې ملک حفاظت کوي او الله سبحانه وتعالى چې څوک د دې ملک د لپاره بد اراده لري الله سبحانه وتعالى په خپل اراده کې د سي ناکامه کې لکه څنګه چې ابراهیم د غلخ کر ناکام کړي وو